رڼا د هیواد د نامتو ناول لیکوال خدای بخښلي نصیر احمد احمدي ناول دی چې د حکمت اریان درته وړاندې کوم. جمال یو شی باکس ته وکتل، بیا یې ناڅاپه کاغذ خولې ته واچاو، د ژاوله غوندې وژډو یې او یوې خواته یې تو کړ. وروسته یو ځل بیا پرتې ښځې ته وکتل، د هغې د غومبرو پر راوتلو هډوکو خړ پوستکی پروت و، سترګې پټې وې خو اوږده او ولاړ باڼه یې لا ژوندي ښکارېدل. جمال یو دم ولاړ شو، نجلۍ یې تر مټ ونیوله او له کوټې ووت. د کلا په خړو دیوالونو کې د ملک د خندا غږ اورېدل کېده. ملک د هغه میرمن او ګلالۍ پر یوه ټغر پیتاوي ته ناست و. د هر یوه تر مخ له شنو چایو ډکې پیالې ایښې وې او په یوه قاب کې وچ توت ښکارېدل. ډېرې خبرې ملک کولې، زړې ښځې یوازې غوږ ورته نیولی و. دې په اونګ یا وکلۍ کې څه شی ټکول، خو کله چې به یې خاوند وخندل دا به هم مسکی شوه او د هغه له خندا به یې خوند اخیست. ملک د خپلې ځوانۍ کیسې کولې، د ښکار کیسې، د حاصلاتو د اخیستلو او برکت کیسې، او دا چې لا اوس هم د شپې لخوا د بلاو له ویرې د باندې نشي راوتلی. وروسته د خپلو هیلو په اړه وغږېده. د جمال او ګلالۍ پر نامزادۍ یې خوښي څرګنده کړه او وروستۍ تمه یې دا وه چې زوی او نګور به یې لندن پرېږدي او په قره باغ کې به له دوی سره ګډ ژوند کوي. دا خبره په ګلالۍ بده ونه لګېده. په خندا یې وویل چې قره باغ یې خوښېږي. د دې ځای اوسیدونکي له زړه پاک دي، دوی مصنوعي مینه نه پیژني، ساده خلک دي، سپین غږیږي او اخلاص یې د زړونو له تله وي. بیا یې له خپل تره سره ژمنه وکړه چې تر واده وروسته به دلته ژوند کوي، ماشومانو ته به زده کړه ورکوي او په کال کې به یوازې یو ځل د خپل پلار او مور لیدو ته ورځي. دا خبره د هغې په خوا کې هم ښه ولګېده. سترګې یې وځلېدې او ګلالۍ پر تندي ښکل کړه. ملک خوشحاله و، د ده هیلې ورپوره شوې وې او خوله یې له خندا نه سره ټولېده. د خندل خو ناڅاپه یې خندا بنده شوه. پیاله یې له لاسه ولوېده، د قاپرژۍ ولګېده او د توتو دانې باد شوې. ګلالۍ خپل تره ته وکتل. سړی یو دم په پښو ودرېد، د هغه سترګې رډې راوختلې او بریتونه یې زړېدلي ښکارېدل. ګلالۍ په بیړه د کلا د لوی دروازې خواته سترګې ورواړولې. جمال یوه کوچنۍ تر لاس رانیولې وه او د دوی خواته ورو ورو نږدې کېدل. ګلالۍ ورمنډه کړه، جمال ته یې وکتل. د هغه سترګې له سرو رګونو ډکې وې، ویښته یې جړ پړ و او په څېره کې د قهر او غضب نښې له ورایه ښکارېدلې. ګلالۍ وارخطا شوه او په بیړه یې وپوښتل څه خبره ده؟ جمال کوم ځواب ورنه کړ. ان سترګې یې هم ور وانړولې. د یوازې خپل پلار ته کتل او هماغسې پر مخ روان و. شیبه وروسته د ملک مخې ته ودرېد او په غریو کې یې وویل رڼا مړه شوه. ملک غلی و، د هغه ټول بدن لړزېده او د جمال سترګو ته یې نه شوی کتلی. ګلالۍ حیرانه وه او د زړې ښځې شونډې زړېدلې ښکارېدلې. ناڅاپه د زوی لاسونه د پلار ټټر ته ورنږدې شول او ګوتې د هغه تر ګریوان راتاوې شوې. د ګلالۍ خوله وازه شوه. هغه څوک چې د خپل پلار تر مخې آن پښې هم نه غځولې، اوس یې د هغه ګریوان ته لاس ورچولی و. دا نه پوهېده چې خبره څه ده. سترګې یې څو ځله ورپولې. حقیقت و، جمال د خپل پلار تر ګریوان ګوتې تاوې کړې وې او هغه هم هیڅ عکس العمل نه ښود. څه یې نه ویل او زړېدلی سر ولاړ و. جمال چیغه کړه ته قاتل یې. د ګلالۍ رنګ والوت. جمال یوه شیبه خپل پلار ته وکتل، بیا یې یو دم شونډې وځړېدې او د ماشومانو غوندې یې وژړل. ګلالۍ دا هر څه لیدل خو څه یې نه شو ویلی. شونډې یې څو ځله سره راټولې کړې خو له خولې څخه یې غږ نه راوت. جمال هماغسې د خپل پلار ګریوان ټینګ نیولی و. بیا یې پښې بېسېکه شوې، ګونډې یې ووهلې. د ملک ګریوان څیرې شو او د سینې سپین ویښته یې ښکاره شول. جمال په غریو کې وویل تا ماته دوکه راکړه، تا د 2 تنو ژوند تباه کړ، تا زما رڼا راڅخه واخیسته. ناڅاپه د ګلالۍ له سترګو اوښکې روانې شوې. په ژړا شوه او د کوټو خواته یې منډه کړه. جمال چیغه کړه زما خبره واوره. د دې سره ودرېد. د کوټې د دروازې درب شو، منډه یې کړه. په دهلیز کې لنډ راتاو شو. دروازې ته یې غبرګ لاسونه ټمبه کړل خو دروازه تړل شوې وه او له کوټې څخه د ګلالۍ چیغې اورېدل کېدې. جمال په زوره وویل دروازه خلاصه کړه. ګلالۍ ژړل. جمال دروازې ته اوږه ورکړه. د چارمغزو له لرګي جوړې دړې ته یې لغتې ونیولې خو نه دړه ماته شوه او نه هم زنځیر وشکېده. د په سختۍ ساه اخیسته او چیغې یې وهلې دروازه خلاصه کړه، ماته ومې دروازه خلاصه کړه. شیبه وروسته ستړی شو او د خواست ژبه یې راواخیسته. دروازه خلاصه کړه، هیله کوم، غواړم خبرې در سره وکړم، هر څه درته ووایم، هیله کوم. خو دروازه د پخوا غوندې تړلې وه. ګلالۍ ژړل. وروسته یې په ژړا کې وویل نه غواړم چې ستا څیره ووینم. جمال د هغې له خولې څخه په لومړي ځل دا ډول خبره اورېده. په زړه یې اور بل شو. دروازې ته یوه لغته ورکړه او انګړ ته ووت. هلته یې نجلۍ تر مټ ونیوله، روان شو خو مور یې تر مخ ودرېده. ملک چیغه کړه پرېږده یې. د ښځې بدن ولړزېد، څنګ ته شوه او جمال له کوچنۍ سره یو ځای له کلا ووت. د رڼا د جنازې مراسم د هغې د ژوند غوندې ساده و. په ملا پسې یوازې څو هغه کلیوال ودرېدل چې له ملک سره یې ورانه وه.
قبر جمال جانداد او دو نورو کلیوالو وکینده. رڼا یې په هماغه ورځ خاورو ته وسپارله او شیبه وروسته د غونډۍ پر سر یوازې 2 تنه پاته شول، یو ځوان او بله هم وړه نجلۍ. دوی ژړل، تر سر یې سرې زرغونې جنډې رپېدلې او تر هسکو سپاندو ترخو او اغزیو د قبرونو تیرې تیږې راوتلې وې. د کوټې دروازه وټکېده. جمال ورو وویل راځه. دروازه خلاصه شوه او جانداد کوټې ته ورننوت. په تاخچه کې یې یوه غوټه کېښوده. پاڼې ته یې وکتل او د جمال پښو ته نږدې کېناست. ورو یې وویل یو څه ښوروا مې درته راوړه. کوم ځواب یې وانه ورید. جانداد لمپې ته وکتل، لوګي وهلې وه. ښیښه یې ور واخیسته، د خپل څادر په پیڅکه یې پاکه کړه او کله چې بیرته د لمپې پر سر کېښوده تر پخوا یې ډېره رڼا کوله. وروسته یې جمال ته وکتل. هغه خیرنې بسترې ته ولې لګولې وه او چت ته یې کتل. بیا یې پاڼې ته مخ ور واړاوه. نجلۍ دیوال ته ناسته وه، سترګې یې سرې وې او څېره یې ستړې ښکارېده. جانداد ورو ولاړ شو، غوټه یې ور واخیسته، پر دیګ یې لاس کېښود، ګوتې یې تودې شوې. غوټه یې پرانیسته، د دیګ پر سر څو روغ او سوځېدلې پاستې ایښي وو. بیا یې شاوخوا وکتل، د وچې ډوډۍ د ایښودلو لپاره یې څه ونه موندل. خپل څادر یې هوار کړ او ډوډۍ یې پرې کېښوده. وروسته یې څلورو خواو ته سترګې وغړولې. ورته نږدې له یو څري کارتن څخه د پیالې لاس ته یې راوتلی و. ولاړ شو. په کارتن کې 2 پیالې، یو تور چای جوش او یوه کاسه وموندله. کاسه یې ور واخیسته، له کوټې ووت او کله چې بیرته په وره راننوت له کاسې څخه اوبه څڅېدلې. د په کاسه کې ډوډۍ وړه کړه، ښوروا یې پرې واچوله. ورو یې وویل ډوډۍ تیاره ده. جمال د پخوا غوندې چت ته کتل. جانداد یې وشیبه غلی و. وروسته یې خپله خبره تکرار کړه، ډوډۍ تیاره ده. جمال یې وجټکه وخوړه. جانداد ته یې وکتل او ویې ویل زړه ته مې نه کېږي. د جانداد شونډې وخوځېدې. خو تا له سهاره راهیسې څه نه دي خوړلي. کوم ځواب یې ونه ورید. وروسته یې نجلۍ ته مخ ور واړاوه. لورکۍ ډوډۍ سړېږي. نجلۍ ولاړه شوه. جانداد ته مخامخ کېناسته او ښی خیرن لاس یې کاسې ته ور ټیټ شو. 2-3 ګولې ور پورته کړې او بیرته په خپل ځای کېناسته. جانداد لنده ډوډۍ په تش دیګ کې واچوله. کاسه یې څنګ ته کېښوده او پاته شوې وچه ډوډۍ او دیګ یې په یوه ټوټه کې وتړل. ولاړ شو. څادر یې هوار کړ او د ماخوستن د لمانځه نیت یې وتاړه. له دعا وروسته یې نجلۍ ته وکتل. کیڼ لور ته ړنګه وه او سترګې یې پټې ښکارېدلې. جانداد یې وخیرنه بړستن پر هغې وغوړوله او بیرته د جمال پښو ته نږدې کېناست. جمال د پخوا غوندې چت ته وچې سترګې نیولې وې. چوپه چوپتیا وه. جانداد غولي ته کتل او پښې لاس یې د واسکټ په جیب کې د نسوارو ډبلی سره اډاوه. شیبه وروسته یې د جمال غریو نیولی غږ واورېد. خبرې وکړه. جانداد مخ ور واړاوه. جمال چت ته کتل. یو سوړ اسویلی یې ویسته او شونډې یې وخوځېدې. څه ووایم؟ د رڼا په اړه راته ووایه. راته ووایه او څه ووایه. جانداد غلی و. جمال په غریو کې وویل د هغې د ژوند په اړه خبرې وکړه. څه یې ویل؟ زه یادولم. د جانداد په سترګو کې اوښکې راټولې شوې. یوه شیبه غلی و. بیا یې شونډې وخوځېدې. ته پر هغې ګران وې، ډېر ګران. رڼا هیڅکله له تا څخه بده خوله نه وهله. تل یې په ښو یادولې. ما به کله کله وچه ډوډۍ ورته راوړله. زه یوازینی کس وم چې دې به خپل زړه ورته تشاوه. کله چې ستا له کوژدې خبره شوه بیا یې هم کومه ګیله نه لرله. ته یې ملامت نه کړې. ویلې چې ښه شو. یوه مکتبه یې وکړه. له ما په منې به یې څه لیدلي وای. بیا یو دم راته وکتل. سترګې له اوښکو ډکې وې خو پر شونډو یې یوه ترخه مسکا پرته وه. په خپل خیرن تور پړون یې پزه پاکه کړه. ویې ویل کاکا جمال به اوس خوشحاله وي نه؟ زه غلی وم. څه به مې ورته ویل؟ بیا مې د هغې ژړغونی غږ واورېد. خدای دې غم نه راویني. رڼا چې به کله ولیدم یوازې ستا خبرې به یې راته کولې خو په وروستیو کې اعصابو سم کار نه کاوه. کله به له خندا شنه شوه او کله به یې هم ژړل. له ځان سره به ګډوه. ځان او جامو ته یې هم دومره پام نه کاوه. ویښته به یې جړ و. خرګ به یې شکېدلی و او ټکری به ورپسې کښېده. بیا یې بدلو ته مخه کړه. په لوړ غږ به یې ټپې ویلې، ډېرې دردونکې ټپې. زما نورې نه دي په زړه خو یوه ټپه یې تل په خوله وه. نصیب به خاورې شي ایرې شي، تندی مات شي، پر تا څه لیکلي دي نه. وروسته خپلې لور ته اندېښمنه شوه. پاڼه ورباندې ګرانه وه او د هغې د راتلونکي په اړه به یې فکرونه کول. دا ویره هغه وخت لا ډېره شوه چې ناروغۍ پرې ایستله. یوه ورځ یې په ژړا کې راته وویل کاکا تر اوسه خو ښه وم، ګریوانونه به مې ګنډل، خرڅول به مې او یوه ګوله به پیدا کېدله، خو اوس له پښو لوېدلی یم، هېڅ نشم کولی. زه به له لوږې سره یوه ګزاره وکم، بلا به مې نه وهي، خو پاڼه ډېر وخت وږې وي، ورځ په ورځ زیږېږي، که مړه شمه پاڼه به څه کوي؟ ما ډاډ ورکړ چې خدای مهربانه دی، زړه مه خوره، جوړه به شې. خو دې یوه سړه ساه وویسته او ویل نه کاکا زه نه جوړېږم، زما ډونه خبر دې مرم، له مرګه دومره ویره نه لرم، لا ښه ده له غمه به خلاصه شم، خو پاڼه به څه کوي؟ هغه له ما پرته هیڅوک نه لري، هیڅوک. ما یوازې ورته ژړل، یوه نایي نوره څه مرسته ورسره کولی شوای؟ بس دومره مې له وسه پوره و چې د هغې لور ته مې مزدوري نیولې وه، نور مې هیڅ نه شوای کولی، هیڅ.
جانداد غلی شو. جمال ته یې وکتل. هغه ورو ورو ژړل. وروسته یې په ژړا کې وویل له خیرو سره یې ژوند څنګه و؟ هغه نشهیي سړی و. په لومړیو کې یوازې چرس او تریاک څکول، خو وروسته یې پوډرو ته مخه کړه. کورني ژوند ته یې دومره اهمیت نه ورکاوه. په کوم ساعت چې به نشه ور ونه رسېده هماغه ګړی به د رڼا ژوند تریخ و. په لومړیو کې د کور لوښي کودي خرڅ کړل، بیا یې د کوټو لرګي واړول. دا پخواني لرګي وو، ګلان پکې کیندل شوي وو، ځکه یې په ښه بیه وپلورل. خو وروسته به یې له رڼا څخه د پوډرو لپاره پیسې غوښتې. هغې به چې د ستنې له کار څخه څه موندلي وو میړه به یې ورنه وړلې، او که به یې پیسې نه درلودې په هماغه ورځ به تر لغتو لاندې وه. خپله لور یې هم بده ایسېده او کله کله به یې په مازې خبره څپېړې ورته نیولې وې. رڼا به ډېر وخت ماته ژړل. ویل به یې چې له وهلو ټکولو سره یې اوس روږدی یم، دردونه تېرولی شم، خو د هغه ځینې خبرې مې سوځوي. وایي چې ته ناپاکه یې. د ملک جانداد یو دم غلی شو. جمال په غریب کې وویل وایه وایه هر څه راته ووایه هر څه. جانداد ځمکې ته وکتل او خبره یې پسې وغځوله. د ملک له زوی سره جوړه وې، خدای زده چې پاڼه به لا د چا له ذاته وي. جمال په چغو چغو وژړل او جانداد خبرې پرې شوې. پاڼې سترګې رڼې کړې، کېناست او جمال ته یې په حیرانۍ وکتل. هغه په زوره ژړل او د نجلۍ په څېره کې ویره ښکارېدله. جانداد ورو ولاړ شو، غوټه یې راواخیسته او له کوټې ووت. نیم ساعت تېر شو. د جمال ژړا په سلګو بدله شوې وه او جانداد ورو ولاړ شو، غوټه یې ورواخیسته او له کوټې ووت. نیم ساعت تېر شو. د جمال ژړا په سلګو بدله شوې وه او د نجلۍ له اوښکو ډکې سترګې د لمپې رڼا ته ځلېدلې. شیبه وروسته جمال څنګ بدل کړ. نجلۍ ته یې پام شو. د هغې تر خړو تورو سترګو تور باڼه راتاو او ده ته یې په حیرانۍ کتل. جمال ولاړ شو، بستره یې خلاصه کړه، یوه خیرنه بړستن یې تر کونج ونیوله، بالښت یې د نجلۍ تر څنګ کېښود، لمپې ته یې ورپکړل او اوږد وغځېد. یوه شیبه چوپه چوپتیا وه، خو وروسته په تپه تیاره کې د نجلۍ خوبولی غږ واورېدل شو. ته خپل کور ته نه ځې؟ جمال په غریب کې وویل نه. د نجلۍ شونډې وخوځېدې. تا زما د ابۍ بړستنه در باندې واچوله. جمال بړستنه په غېږ کې ټینګه کړه. یوه شیبه غلی و، بیا یې په غریب کې وویل دا بله دې ایسته زه را باندې اچوم. کوم ځواب یې وانه اورېد. د نجلۍ سترګې سره ورغلې وې، خو شیبه وروسته یې د جمال پر ټټر کوچنی لاس کېښود او په خوب کې یې وویل ابۍ را بیرته شه. جمال د هغې پر کوچني لاس خپل لوی لاس کېښود او فکر یې ووړ. نجلۍ ویده وه. هغې په منظمه توګه ساه ایسته، خو کله کله به یې له خولې څخه د ابۍ ټکی راووت. د دروازې له کړپ سره جمال بړستن له سره لرې کړه. ورو ته یې وکتل. په خیرنې دړې پورې یو زنګ وهلی زنځیر ټال خوړ. ښي لور ته یې مخ واړوه. نجلۍ نه وه. په بیړه ولاړ شو او له کوټې ووت. هوا سړه وه، لمر لا نه و راختلی او په اسمان کې لا یو ستوری ښکارېده. وروسته یې انګړ تر نظر تېر کړ. هیڅوک نه و. بیا په ګړندیو ګامونو له چمبره ووت. پاڼه د کلي خواته چټکه روانه وه. منډه یې کړه او د هغې تر مخ ودرېد. نجلۍ په حیرانۍ ورته وکتل. جمال په خوبولي غږ وویل چیرته؟ د نجلۍ شونډې وخوځېدې. رمه پیایم. جمال یوه شیبه غلی و. وروسته یې د هغې په راوتلي ښه یې اوږه لاس کېښود. ورو یې وویل خو اوس یخني ده، وروسته به لاړه شي. نجلۍ په خواشینۍ ځواب ورکړ زه هر سهار همدا وخت رمه له کلي باسم. جمال په خبره کې ورولوید، خو له دې ایسته به دا کار نه کوي. د نجلۍ خوله وازه شوه. جمال وویل ځان ته دې وګوره، تا یوازې یو کمیس اغوستی دی، درځه ناروغه به شې. د نجلۍ په سترګو کې اوښکې راټولې شوې. په خواره خوله یې وویل نو ډوډۍ به له کومه کوو؟ جمال په ځیر ځیر ورته وکتل. پر غومبرو یې د بېګانیو اوښکو لیکې ښکارېدلې. د هغې لاس یې پرېښود. نجلۍ روانه شوه. جمال پسې وکتل. هغې ګړندي ګامونه اخیستل. سر ته یې د کلي د کورونو له دودکشو څخه تور دودونه پورته کېدل او له نري باد سره د سوځېدلو ترخو بوی ملګری و. کله چې لمر راوخوت هوا توده شوه. مرغۍ وچوڼېدې او کلیوالو خپل مالونه لمر ته وتړل. جمال هم له زاړه چمبره ووت. تر غرمې ورک و او کله چې بیرته په انګړ کې ودرېد یوه ډکه کڅوړه ورسره وه. د په لوړ غږ د پاڼې نوم واخیست. نجلۍ په بیړه له کوټې راووته. سړي ته یې وکتل او په چوتره کې حیرانه ودرېده.